دلته کې چې مونږه ناس ډیر انتظار وکړو چې کله دی ویټر د چکن سجی راوړو مخامخ کې خو نو ماشاءالله ډیره زیاته مزیدار اوس د دې قیمت تقریبا د مونږ لراکړه په 1000 روپۍ باندې چې ډیره زیاته خوند سلامونه ټولو یاران دوستان د ورځې تقریبا 11 بجې زما د مرګرو رنګ وکړه بل بار ته روزه چرته کې دی بوزونو ماته سویل نه خو بس دې درې واړو سره زه ډایرک په موټر سایکل باندې کېناستم او د دې ځای نه روان شول چې څنګه روډ ته راوخته نو ما ته بار ته پوسونه کول یاره مل تاسو چرته ځې ماته خو وای چې بیا خو راته پته چې په کور کې خو مې ویلې وکنه نو غوی راته چې راځه ما وتل ز سیده بداریک چې کله مونږ دلته کې شیرګل په دې لړ شارټ کټ مارکیټونو کې وته د مین روډ ته وتلو نو په دې کې مونږ ډېر خلک وزه شیر ویل روډ شته کنه مونږ دل خلار کې نه مړ با ډایرک دی روډ په دې ګس لاس باندې روانو پولټا سیټ باندې روانو خو خیر څه خبره نه ده ځکه چې مونږ به وځو پته نه لګي چې دی ما چرته بوځه ما ته پته نشته تر دې چې مونږ دلته کې روډ ته وروتو ډیر زیات خوند کو د درې مرګرو سره ناستو ما دلته کې سره پېټرول نو پېټرول هم زر تر زر واچول مونږ ویل سینې چې په لاره کې راته پېټرول ختم شي خو د یو مرګري مل چې په دې کې تاسو د پر یو سرپرایز دی و سرپرایز د شي دی هغه ما ته پته نشته دی دلته کې باران راکې شو چې ډیر زیات تیز او ما وتویل یاره دلته باران د زه داخله خلوران ورانه کوم د دې د وجه چې ساس کې را باندې ډیر زیات تیز لګیدل خو مرګري مې چې کله دلته کې د لارو کوسو ته راتاو شل نو ما ویل چې دلته کې بدوي څه کوي نو دی یو مرګري مې چې دلته کې زما سره پرسنل کار دی نو ما وتل زه صحیح د خپل پرسنل کارونه مارونه د ختم کا او بس بیا راځه نو غوی ما ویل چې لک صبر وکړو بس دلته کې ما د دوه مرګري بل مرګري کوس کړ دلته وته مونږ انتظار کوو ختم وته سیټ کول په دې کې هغه واپس وکړ هغه ما پر پرسنل کار وکړ راځي وستاسو یو ځای ته بوزم نو مونږ ته دا پته نه و چې دی بوس مونږ کم ځای ته بوزي لاسونه وخلې شروع کړل خو بس تر دې چې مونږ دلته کې راورسېدلو هغه هوټل ته نو دلته چې کله مونږ دی هوټل ته روز د هوټل په ډېرو خلکو لیدلې که چا لیدلې نو په کمنټس لازمي وکړئ دلته کې مونږ ډول راځي تاسو یو سیس تیاری چې وی چې کې مونږ وتل صحیح ده نو څونه انتظار وکړو تر دې چې مونږ انتظار کوو زمونږ سیس تیار شو چې هغه راوړل زمونږ فیورټ چکن سجی چې ډېره زیاته مزیدار پخکړې و ډېر زیات خوندور هم ښکارېده نو ته د موبایل له ګورنږدې کوم چې مرګرو ته وخم چې څنګه ده خو راته ښکاري چې د امچورې پسې واکړې ده چې ما دې څنګه ولنې چاک وکړو نو امچوره پې لږه تیزه وه چې زه ډېر زیات بې سوره کړم خو بیا مې ویل پرېږده مې داسې نو تر دې چې ما ویل یاره یو بل چک ته کوم نو دلته کې مې ته د پتون رابیل کو تاسو لیدلی شئ او لږ شانته کې د پوټۍ مې ته رانیم کو د پوټي رانیمولو سره زما خولې له یو نوې ذایقه راله چې ډېر زیاته مزې وکړه او ډېر زیات خوندور دلته مې چې دلته موبایل ولې نو هغه ته یو پتون رابیل کړو خو په خوند یې خوړو چې ډېره زیاته دلته را پلیټ زموږ د مرګرو داسې صفا کو د هډوکي به تاسو وینئ لکه د چرسري د دماکې نه چې دی راوړی داسې حال یې پې کړی دی ما ورته خندل او ګپ شپ مې ورسره لګاو خو خیر بیا غم ویل چې یاره ما په ویډیو کې مه راوړې ما ورته د پلیټ سم دا کم حل کړی ته ماته چې په ویډیو کې مې مه راوله تر دې چې اخره کې مې په ویډیو کې راوسته چې اخیری نړۍ کوله بس دلته مونږ پیسې زموږ د مرګري جمع کړې زه ورسره راووتم په موټر سایکل باندې را روان شولو هغه ځای نه د را روانېدو سره مونږ ډایرکټ د شیرګل ته راورسېدو تاسو لیدلی شئ بورډ هم تاسو ولیدو دلته کې ما ته رایه شو چې زه به هغه بل روډ له چاپړې راخلم نو دوی ته مې ویل ډایرکټ د چاپړو دوکان مخې ته ودرول ما ته وایي چې خواښې پکې دلته مختلف قسمه چاپړې را راواخېستې چې ما لکه مې راواخېستو نو زما پکې دا ډېره زیاته خوښه شو د بل مرګري مې راته ویل یاره ویل که دغه نه سي نو دا نور راله ویسه نو هغه دا راواخېستلې ما ورته نه دغه نه دي سي بلکې دا ما چې کومې راغېستې دي نو هغه نو دا چاپړې راله تقریبا په 700 روپۍ راکړې نو ما ویل د چاپړې مې راواخېستو بس روان شوم ما ویل یاره چې بس وسې کور ته ویسم چې دا روډ مې په خپه پوره دي ته ما ویل واپسي به کوم که دا پې چېرته پوره نه وي نو تر دې چې موږ د خپل کلي بازارونو هر څه چې کله راووتو خپل کلي ته رانږدې شو تاسې لیدی شئ نو ما ویل زه په دې ځای کې خپل ولاګس ختم کوم ملاویږو به انشاءالله په را روان ولاګس کې الله مو خوشحاله ساته تھینک یو آل ګایز